د کابل ښاروالۍ له لوري د یاد ښار په څنډو کې د سړک جوړونې او اقتصادي ودې د 3 پروژو چارې پیل شوې. د یادو پروژو په پرانیستونکو مراسمو کې یو شمېر چارواکو هم ګډون درلود. دوی وویل چې د کابل ښار د اقتصادي ودې د معیاري کېدو په برخه کې یادې پروژې له خورا ارزښت څخه برخمنې دي. دغه راز دوی له کابل ښاریانو غواړي چې له ښاروالۍ سره همکار ووسي. موږ د ټولو هیوادوالو او خصوصا د کابل د ښاریانو او خصوصا د هغه خلکو چې دا کم سړک اوس دوی افتتاح کوو، موږ په دې ځای کې ولاړ یو چې دا افتتاح د 5 پروژو د نورو هم ده. که دغه سړک کم دغه باندې ورشي باید هغه ښه په اخلاص باندې، ښه په صداقت باندې کیسرا یې که بل ځای هغه ښه په صداقت و دې ملت ته وسپاري، ځکه په دې باندې د ټوله افغانستان او د ټول کابل د ښاریانو یو سهولت او اساني راځي. یاده پروژه د ډیرو مهمو پروژو څخه ګڼل کیږي چې په تطبیق سره به ان شاء الله تعالی د ترافیکي ستونزو سربیره ګڼ مشکلات حل کړي او د کابل شهروندانو ته به هغه اساسي خدمتونه وړاندې کړلی شي. له یادو 3 پروژو یوه یې د کمبر څلورلارې او خیرخانې سرې کوتل ترمنځ دغه جوړېدونکی سړک دی. د یادې پروژې مسؤلین وایي یاد سړک شاوخوا 455 متره اوږدوالی او 10 متره سور لري چې مرکز کابل له شمالي ولایتونو سره نښلوي. د دوی په خبره د یاد سړک په جوړېدو سره به تر ډیره د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. این سړک دا سړک له قمبر څلورلارې شروع کیږي، بیا د خیرخانې تر کوتله پورې دی. کابل د پروان له عمومي سړک سره وصلوي. دا سړک شاوخوا 1455 متره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري. یاد سړک شاوخوا یوه اونۍ مخکې پرانیستل شو چې په 1.5 کال کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاروالۍ یادې پروژې د کابل ښاریانو له تاوده هرکلي سره مخ شوي دي. د دوی په خبره یاد سړک خامه و او خلکو ته یې په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې وې. دوی وایي چې د یاد سړک په جوړېدو سره به خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د قمبر څلورلارې بیا تر قرغې سړکه چې کوتل د شمال سره وصلوي دا یوه ډېره ستونزمنه او خرابه لار وه. خلک ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ وو. دا د دولت له لوري یو ډیر ښه اقدام وشو چې یاد سړک په اساسي توګه رغوي. موږ ترې ډیر خوشحاله یو او هرکلی یې کوو. موږ هیلهمند یو چې د دې سړک په جوړېدو د سرې کوتل له رابندۍ خلاص او خلک لږ هوسا تګ راتګ وکړي. موږ په دې ډیر خوشحاله یو. دا شیان عامل منفعه دي. دا چې د دې خلکو په منځ کې عامل منفعه شیان جوړیږي، موږ ترې ډیر خوشحاله او په دغه برخه کې له کابل ښاروالۍ سره همکار یو. دا نه تنها د دې ځای خلکو بلکې د کابل ټولو ښاریانو ته اسانتیاوې رامنځته کوي، ځکه دا یو حلقوي سړک دی. د یادونې وړ ده چې د کمبر څلورلارې بیا تر سرې کوتل سیمې دغه سړک 15 او 18 ناحیه سره نښلوي چې په شاوخوا 1.5 کال کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې د جوړولو لپاره یې له داخلي بودیجې څخه شاوخوا 550 میلیون افغانۍ ځانګړې شوي دي.